السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ایکسل پروګرام زده کړه په پښتو ژبه له انجینر جمشید حقیار سره. نن د درس دریمه ورځ د دوستانو را به شو ایکسل پروګرام ته. یو ټیبل به جوړ کو. دلته به زه ان او ورکم. ان او یعنی نمبر، یعنی یو دوه درې دې ته ورکو. نیم نوم، فادر نیم مثلا ورکم چې سالري. دلته ورته وایم چې اډوانس، او دلته ورکم چې بیلنس. دلته یو دوه درې څلور پنځه. نومونه به زه ورکم چې علي، ولی، خان، احمد او فواد. دلته به نوم ورکم جواد، جمیل، جلال، خالد. بل به ورکم یحیی. د دو ماشونه مثلا ورته وایم چې د دو ټولو ماشونه یو شی دي. ورته وایم چې ماشونه یې څو دي؟ 100,000. دلته یو بل کالم سره رقم اضافه کوم. دلته به په کالم باندې راست کلیک کوم، انزرت. دلته ورته یا به بیرته کنټرول زیډ کوم، دلته به اضافه کوم، انزرت. دلته ورته وایم چې پوزیشن مقام. دا ټول چې داسې به زه دا انتخاب کوم، داسې ټول ولیکم چې ډاکټرز. کنټرول انټر، خپله به ډک شي. مقام یې چې دا، وظیفه یې چې دا ټول ډاکټران دي. ماشونه یې 100,000 دي او پیشکایي 2 روپۍ اخیستې. اډوانس یعنې مخکې نه، له مخکې نه 2 روپۍ دا واخیستې دي. مثلا دو اخیستې دي 15,000. ورته وایم چې د اختر مخاوه ټولو 15,000 اخیستې دي. 15,000. کنټرول انټر، دا به ټول ډک شي. بیلنس یعنې توازن یا مجموعه یا میزان. له اصلي معاش نه دا پیشکایي پیسې چې اخیستې دا به ترې منفي کو. را به شو مساوي به ولیکو. ورته وایم له اصلي معاش نه منفي اډوانس معاش ورته منفي کړه. مساوي ګورئ څو 15,000 پاتې شوي. دا به داسې له دې کونج نه به یې داسې کش کړو. په دې نورو خانو به خپله دا فرموله تطبیق شي. که غواړم چې دغو مثلا ورته وایم چې 10,000 یې اخیستې دي. کنټرول انټر. ګورئ 10,000 یې اخیستې دي، 100,000 یې معاش ده، 10,000 یې پاتې شولې. دا به زه داسې سلیکټ کړم او دلته به راشم، ورته وایم چې آل بارډر مې ورکړه او دا خانې ته به دا به لږ بولډ کړم او دا به لږ غټ کړم. که کومه خانه وړه او غټه مو کوله، دلته ګورئ کلیک یې داسې کش کړئ، وینئ داسې. او که غواړئ چې ټول همزمان کش کړي، داسې انتخاب کړئ او داسې به یې کش کړو. دا یو ټیبل موږ جوړ کړ. را به شو که داسې رو هم داسې انتخاب کړو، دې ځای نه ګورئ داسې رو غټولی شو. که چیرې غواړئ یوه رو غټه کړئ، دې ځای نه داسې کش کولی شئ. دا به ټول داسې انتخاب کړو. ګورئ دا سنټر کې وسط کې نه ده، دلته به دا انتخاب کړو. ګورئ بیا به دا عمودي افقي دواړه وسط انتخاب کړئ. را به شو یوه سل یا یوه حجره د ادرس له مخې نه که موږ ورته انتخاب کړو. ورته وایم دلته زه مثلا لیکم چې 20 او دلته ورته وایم 130. که غواړئ دا جمع کړئ، مساوي به ولیکئ. دا خانه ګورئ داسې انتخابوم، نه د ادرس له مخې زه دا ادرس ورکوم. ګوره دا د اف کالم ده، صحیح ده؟ د اف کالم خو ده، دا هم خو راسره ومنله. زه به دلته ولیکم چې اف خانه. د اف کالم څویم سطر رو ده؟ ګوره 10. اف 10. ګوره انتخاب شو که نه؟ دغه اف نمایندګي د کالم ورکوي او دغه 10 نمایندګي د رو ورکوي. یعنې دا خانه خپله اتومات انتخاب شوله. ورته وایم جمع کرته دا خانه. ګورئ د ام کالم ده، ام به ولیکم، غټ ام. اوس به دا په کوم رو کې ده؟ ګورئ په 3. اوس به 3 ولیکم. ګورئ اتومات انتخاب شو که نه؟ ګورئ دا آسماني رنګ چې ده د دې خانې نمایندګي کوي او دغه سور رنګ چې ده د دې خانې نمایندګي کوي. انټر کومه. ګورئ 50. یعنې 20 جمع 10 50 کې. که دلته کلیک وکړو په دې فرموله باندې، دلته فرموله بار کې موږ ته هم ښیي. دلته کلیک کومه. ګورئ ماته وایي د غابي رنګ چې ده دا خانه ده او د سره خانه چې ده دا ده.
او بي خانه ګورئ د اف کالم ده او 10مه رو ده، یعنې دا موقعیت. که چیرې دا موقعیت وي بیا ګوره هماغه 10مه رو ده خو بیا د جي کالم کېږي. دې ته مونږ پوه شو چې یو حجرې ته یا یو سیل ته د ادرس له مخې دا مونږ جمع کو. را به شو دوستانو خپل اصلي درس ته به راشو. د مونږ نننی درس انفو کې ده. انفو کې پروټیکټ ورکبوک. اول چې ده always open read only. دا که چیرې کلیک مو که دا اوس ذخیره کړمه زه ورته وایم چې کنټرول اس موقعیت یې چیرته ډیسکټاپ په مخ ورته وایم چې دا د سالري په نامه دا راته ذخیره کړه. ګورئ چې کله و زه دا اوپن کوم ماته یو میسج راکوي چې وایي دا د ریډ اونلي دغه ګورئ the author would like you to open salary as read only unless you need to make change open as read only. ګورئ دا هدف دا ده چې دغه ټیبل چې چا جوړ کړی دغه ورکبوک چې چا جوړ کړی دغه تا نه دا تقاضا غواړي چې دا د ریډ اونلي په طریقه خلاص کړي. ریډ اونلي یعنې تنه یې ولوستی چې تغیرات پکې راوستی ونه شي. دلته اوکې که وینې دلته اوس زه تغیرات راوستی شمه راوستی شمه که زه دا اوس ذخیره کومه ګوره دا ذخیره کېږي. ولې مونږ ته ویلي دي چې دغه فایل چې چا جوړ کړی دغه ریډ اونلي ده دا یعنې ذخیره کولی نه شي. دا و د ریډ اونلي طریقه. که زه بیرته اوس دا کلوز کړمه دا ورته وایم ډونټ سیف بیا دا بیا خلاص اوس دا د یس په ځای زه نو کلیک کوم یعنې ریډ اونلي زه نه غواړم خپله فایل غواړم. بیرته دلته راشئ انفو ته او دا د ریډ اونلي دغه مارک یې ایسته کړئ بیا به دا څه کوئ ذخیره کوئ. ګورئ دغه د ځای نه هم ذخیره کېږي. دې ته کویک اکسس بټنز وایي. ګورئ دغه چې ده دې ځای نه تاسې اضافه کولی هم شئ کمولی هم شئ. ګورئ نیو مې اضافه کوي نه اضافه شه د ځای ته راشم اوپن مې اضافه کړه دا سیف ده که دا مې ذخیره کړه. اوس به دا ډبل کلیک کړمه ګورئ هغه ریډ اونلي مسج یې ماته رانه کوي. یعنې دا په دې معنا چې کله یو فایل یو چا ته جوړوئ کولی شئ چې تاسې ریډ اونلي انتخاب کوئ هغې ته مسج به ورکوي چې دا فایل چې چا جوړ کړی دا ورکبوک چې چا جوړ کړی د هغې تقاضا دا ده چې ته دا ریډ اونلي کې خلاص کړه. دوستانو را به شو بیرته انفو ته ګورئ انکرپټ ویت پاسورد دا د موږ ورکبوک ته پاسورد ورکوي لاک ورکوي. زه ورته وایم 1 2 3 اوکې که 1 2 3 اوکې شه دا به راشو دلته به دا سیف کو. دې ځای نه هم سیف کولی شو کنټرول اس نه هم سیفولی شو او دې ځای نه هم سیف کولی شو. دا فایل زه کلوز کړمه دې ته موږ کوډ ورکوي یعنې دا ورکبوک موږ کوډ ورکوي 1 2 3 اوکې ګورئ دا د خلاص شه بیا یې کلوز کومه بیا یې چې اوپن کومه نو دا کوډ غواړي مانه 1 2 3 چې دغه کوډ بیرته څه رقم ختمو دلته راشو انفو ته دلته راشو او دا ګورئ د قلف ته دا به بیرته کلیک کو دا به ته څه کو پاک کو دا به اوکې کو بیرته به راشو دا به سیف کو. دا فایل چې اوس خلاصومه کوډ به نه غواړي. عینا هغه کار چې موږ د ځای نه سیواز نه دلته براوز نه دلته جنرال آپشن نه موږ هم کولی شو چې کوډ ورکړو. مثلا وایم چې 1 2 3 اوکې که 1 2 3 دا پیره کوډ هم له هغه ځای نه ورکړه. اوس بیا دا خلاص کړمه ګورئ کوډ به غواړي 1 2 3 په دې پوه شو که بیرته کوډ یې ختموی بیا دلته راځمه سیواز ته راځمه دلته جنرال آپشن ته ځمه دا زه کوډ پاک کړمه اوکې که اوکې او دا کلوز که اوس بیرته بیا خلاص کړمه کوډ به نه لري. یعنې هم موږ کولی شو چې د انفو نه همدغه انکرپټ ویت پاسورد ورکړو هم له هغې ځای نه. دوستانو دلته سیواز کې چې موږ راشو دلته بیا زه غواړم چې کوډ ورکړم ګورئ دغه یې چې ده د خلاصېدو لپاره کوډ غواړي 1 2 3 او دا یې چې ده د تغییراتو راوستلو لپاره یعنې زه به دا ورکړم چې 1 2 3 4 5 دلته هغه اولنی کوډ 1 2 3 او دویمه 1 2 3 4 5 سیو مې کړه. ګورئ دا فایل چې زه خلاصومه اولنی کوډ یې د ریډ اونلي دی 1 2 3 ریډ اونلي تنه یې کتی شمه تغییرات پکې زه سیف کولی نه شم. زه چې دا سیف درته وایي چې دا سیف کولی نه شي. او دویم کوډ چې ده زه دا به بیرته کلوز کړمه
دویم کوډ یې چې دا تغییرات هم پکې راوستلی شي. ګورې 1 2 3 اوس ورته وایم چې تغییرات ګوره پاسورډ ټو موډیفای 1 2 3 4 5 دا څه کار کولی شي. اوس دا زه دلته ولیکم چې علي کنټرول ایس ګورې ذخیره شه. نو پاسورډ موږ له دوه ځایونه ورکولی شو، دواړه یو شی دي. یو دا چې موږ له انفو نه انکرپټ ویت پاسورډ او بل دا چې سیو از نه موږ دلته ځای ورته انتخاب کو براوس نه د ځای نه جنرال آپشن نه. جنرال آپشن کې بیا دوه خوبي دا دي چې یو پاسورډ چې ته نه یو نفر ته ورکړي چې دا اولنی پاسورډ ورکړي هغه صرف دا فایل کتلی شي خو تغییرات پکې نشي راوستلی. دا دویم پاسورډ دی بیا هغې ته مه ورښیه. نو دا فایل د ورک بوک قلفېدل را به شو. که ورته ووایو چې انفو ته راشو دا درېیمې کلیک کړو پروټیکټ کرنټ شیټ ده کې بیا تغییرات نشي راوستلی، یعنې که کوډ ورسره هم وي خو تغییرات پکې نشي راوستلی. دلته ورته وایم چې دلته کوډ ورکوم چې 1 2 3 1 2 3 دا به زه اوکې کړم. ورته وایم چې 1 2 3 1 2 3 د هر کار نه وروسته باید دا سیف کړې. دلته به اوس راشم دکې تغییرات راوستی شم نه ګورې دا ټولې ډېری خانې غیر فعاله دي. زه به ورته وایم چې دا سولوشن ګورې استقل کېږي نه. که ورته وایم چې دا ډیلیټ کار نه کوي. که وایم چې انزرټ بل رو اضافه کوم یا بل کالم اضافه کوم ګورې کار نه کوي. ولې دې ته موږ اجازه ورکړه چې دې کې باید اجازه مو ور نه کړه چې دې کې څوک ایډیټ وکولی شي. نو د دې تفاوت باندې پوه شئ دوستانو. د اول چې مکمل کوډ یې ورکاوه او دا بل چې ده خلاصوي یې خو څوک تغییرات پکې نشي راوستلی. اوس به راشو که چیرې دوستانو څه ده د بیرته زه له قلف حالت نه وباسمه انفو ته ورشمه 1 2 3 1 2 3 دا به زه ذخیره کړم دا به بیرته کلوز کړم بیا به راشم ګورې کوډ یې له منځه ولاړه. که څوک موږ نه پوښتنه وکوي چې یا داسې یو خواهش وکوي یا موږ خپله وغواړو چې دغه ځای کې څوک تغییرات راوستی ونه شي خو دغه ځای کې تغییرات راوستی وشي. زه مثلا دلته ورته خپل کارمندانو ته ووایم چې دلته تاسو تغییرات راوستی شئ. مثلا وایم چې your comment here please. دا به زه وسط ته راولم داسې لږ به یې بولډ هم کړمه لږ به یې داسې. دلته ورته وایم چې دغه ځای کې خپل نظر ولیکئ. دا به هم میرج کړمه د ټوله یوه خانه کړمه. اوس به زه داسې غواړم چې دغه ځای کې څوک تغییرات راوستی ونه شي. خپل دغه یو منیجر ته زه دا فایل لیږم خپل مدیر ته فایل لیږم چې دا وګوره چک کړه چې دا صحیح ده که نه معاشات دې دی خو دې کې یعنې تغییرات راوستی ونه شي. دلته خپل نظر ولیکي چې مثلا د علي چې ده ډاکټر ده دا خو مثلا ارتقا یې وکول 20,000 معاش نه ده 10,000. دلته ورته وایي چې مثلا please increase the third numbers salary. څه معنا یعنې لطفا خواهش کوو چې دغه د درېیم نه شماره کس سالري یا معاش څه کس زیات که. دغسې کمنټ ته که موږ غواړو چې اجازه ورکړو خو دغه ځای کې غواړو چې اجازه دې ته ورنکړو نو څه باید وکړو؟ ښه د دې لپاره باید زه دا کنټرول ای کړم. کنټرول ای ټول باید انتخاب کړم. په معمولي ډول په عادي ډول دغه ټول سیلونه څه دي دا لاک دي. دا به زه دلته راشم ورته وایم چې ګورې دا لاک فعاله ده. اول څه وکړم دا مې لاک مې څه شی وکړه غیر فعاله کړه. ګوره غیر فعاله شه. اوس به دا ځای ورته انتخاب کړم چې ټول راته لاک کوه ته نه دا ځای راته لاک کړه. ګوره لاک سیل دا ځای مې ورته لاک کړه. اوس به راشم چې چېرته انفو ته به ولاړ شم. دلته به زه چیرته ګورئ پروټیکټ کرنټ شیټ. اوس به زه دې ته کوډ ورکړم 1 2 3 1 2 3 دا به زه ذخیره کړم سیف به کړم بیا به دا اوپن کړم. ګورئ دلته تغییرات زه راوستی شم
دلته تغییرات زه راوستی شم ورته وایم چې all the table is correct. که چیرې کوم نظر نه لرئ او ټول جدول صحیح ده دلته ورته ګورئ جدول دلته کمنټ کې ما نظر ورکړ چې ټول جدول څه شی ده صحیح ده او که د چا غواړي ماش کم کړي که یا زیات کړي ورته نوشته کوم چې پلیز decrease کمول ته please decrease the salary of number 2 دا و ذخیره کیږي هم ذخیره شه که غواړئ چې بیرته دا له منځه بوځئ بیا به څه کار کوئ دا به بیا راشئ دلته کوډ شوی و دلته به راشئ فایل ته انفو ته او بیرته به دلته راشئ دا به کلیک کړئ 1 2 3 1 2 3 کوډ مو ورکړه او دا بیرته په عادي حالت تبدیل شي رابوش که چیرې دلته یو بل شیټ هم موږ د ځای نه اضافه کولی شو وینئ رابوشو که غواړو چې داسې یو قلف دې ته ورکړو چې دغه شیټ څوک ډیلیټوی ونه شي بیا به څه کار کوو بیا به فایل ته راشو دلته به انفو ته راشو دلته به ورته وایو چې پروټیکټ ورک بوکس سټرکچر ساختمان دې دې راته پروټیکټ کړي 1 2 3 4 5 دا زه هر کار نه وروسته باید تاسې دا ذخیره کړئ سیو کړئ بیا مې خلاص کړئ اوس ګورئ دا زه ډیلیټوی شمه نه کیږي دا ډیلیټوی شمه نه کیږي دا ورک بوک ما مکمل څه که قلف که چې څوک تغییرات پکې راوستی وشي خو ډیلیټوی ونه شي وینئ که بیرته غواړئ چې بیرته عادي حالت ته یې راویسئ نو انفو ته به راشئ دلته سټرکچر د 1 2 3 4 5 دا بیرته عادي حالت ته واوښته اوس ګوره ډیلیټ کیږي دې ته نوم څه رقم ورکوو راس کلیک وکړو دلته رینیم ته زه ورته وایم چې کلاس 1 داسې هر نوم چې تاسې ورکوو غواړئ دلته نوم ورکولی شئ ډیلیټولی شئ ګورئ دا ما ډیلیټ کړه که چیرې غواړئ چې یو شیټ هایډ کړئ دا به څه رقم کوئ دلته به راشو په دې باندې به راس کلیک کړو ورته وایم چې هایډ ګورئ هایډ مې کړه بیرته راشو ان هایډ دغه شیټ شی ده هایډ شوی ده بیرته کلیک ان هایډ کیږي که دې ځای نه موږ یې هایډ کړو دې ځای نه بیرته هم موږ ان هایډ کولی شو فارمټ ته راشو دلته چیرته لاړ شو هایډ او ان هایډ ګوره ان هایډ شیټ بیرته پیدا شه دوستانو که وغواړو چې دغه کوم اکسل موږ کار پرې کوو دا کوم افیس ده 2002 ده دلته به راشو اکاونټ ته اکاونټ کې موږ ته ښکاري چې دا مایکروسافټ افیس چې تاسو ته درس درکومه 2024 ده دوستانو یو بله موضوع ته به هم زه اشاره وکوم ویډیو طولاني نشي شاګردانو را به شو دلته اپشن ته به راشو که چیرې ډسکټاپ کې کار کوئ یا لپټاپ کې کار کوئ په داسې یو ټیبل و جدول و معاشاتو دو باندې کار کوئ او داسې یو اندېښنه در سره اوسي که چیرې برق په دې ولاړ شي او زما پام نه وي دا سیف شوی نه اوسي څه رقم شي نو دلته به اوټو سیف به فالوئ اپشن ته به لاړ شئ دلته به سیف ته راشئ دلته به ګورئ معمول ډول 10 دقیقې وي تاسې به دا 1 دقیقې ته کوئ اوکې به کوئ نو دا څه معنا یعنی اکسل فایل چې کله هم ته خلاصوئ اول ځل سیف کول ذخیره کول یې په تا دی چې نوم باید ورکړي ګورئ دا د سلري په نامه نور بیا کار کوه نور خپله اتومات بعد له یو دقیقې بعد نه به دا څه شی کېږي ذخیره کېږي دا و د نن ورځې درس په دې هیله چې دا ویډیو تاسو ځان سره نورو ملګرو دوستانو ته هم ورسوئ او زموږ یوټیوب چینل در سره لایک او شیر کړئ